تر هر څه دمخه باید دا لغات صحیح تلفظ کړو. ګورئ دا question نه ویل کېږي، question نه دی، question ویل کېږي question. WH questions or yes no questions. نو دا صحیح تلفظ کی question نه دی، دا question. TION راغلی دی خو سی دی باید شین اواز ورکړي، خو دا questions questions څنګه questions. WH questions yes no questions. ښه نو yes no questions لکه چې د نوم څخه معلومیږي yes بلې ته وایي او no هم نه یا. نو yes no questions یا بلې او یا سوالونه هغه سوالونه دي چې موږ یوازې جواب یې په نه او بلې باندې ورکولی سو، نور توضیحات ته هیڅ ضرورت نه لري. مثلا are you a student؟ آیا ته یو شاګرد یې؟ که شاګرد یې yes بلې، که نه یې no. خلاص په yes او نه باندې جواب یې ورکوو، ختم، خلاص دغومره. مثلا do you love me؟ آیا ته زما سره مینه لرې؟ که مینه لرې خو yes بلې، او که نه لرې no. خلاص د دا سوال جواب موږ په یو yes او no باندې ورکولی سو. مثلا did you kill my brother؟ آیا تا زما وروره ووژل؟ که دې وژلی دی خو بېخاره نر غوندې ورته ووایه ووژلی مې دی yes، او که دې نه دی وژلی پوه سوې نو چې وایي غل نه یې د باچا سمه بیره جوړ ته نو نه مې دی وژلی. have you eaten the food؟ آیا تا ډوډۍ خوړلی دی؟ که دې خوړلی دی پوه سوې ووایه چې و خوړلی مې دی، او که نه دی خوړلی پوه سوې مه شرمېږه ورته نه دی خوړلی وږی یمه. نو yes no questions یا بلې او یا سوالونه دا هغه سوالونه دي چې موږ یوازې صرف او صرف په yes او no باندې جواب ورکولی سو. یو څوک زموږ ته پوښتنه کوي موږ یا او نه، بلې او نه، فقط په دومره خبره باندې د هغه ټوله سوال جواب ورکولی سو. دغه سوالونو ته په انګلیسي ژبه کې yes او no questions وایي. نو yes no questions یا بلې او یا سوالونه دا هغه سوالونه دي چې موږ یوازې صرف او صرف په yes او no باندې جواب ورکولی سو. یو څوک زموږ ته پوښتنه کوي موږ یا او نه، بلې او نه، فقط په دومره خبره باندې د هغه ټوله سوال جواب ورکولی سو. دغه سوالونو ته په انګلیسي ژبه کې yes او no questions وایي. ښه نو اوس ماته یو سوال پیدا کېږي، څنګه پوه سمه چې یو سوال زه په yes no باندې جواب ورکولی سم؟ آیا ټولو سوالونه په yes no باندې جواب ورکول کېږي؟ دا زما یو سوال دی. آیا ټولو سوالونو ته زه په yes no باندې جواب ورکولی سم؟ زه به ستاسې په جواب کې وایم نه، نسې ورکولی، ځکه په انګلیسي ژبه کې دوه ډوله سوالونه دي. یو هغه سوالونه دي چې په yes no باندې جواب ورکولی سې، خبره ختمه، نور توضیحات ته هېڅ ضرورت نشته. خو ځینې سوالونه شته چې په yes no باندې هېڅ جواب نسې ورکولی، په yes no باندې هغه تفصیل د ضرورت لري، باید هغه ستا پوښتنه کړې ته باید توضیحات ورکړې، کامل توضیحات، ډېر معلومات ورکړې. په yes no باندې جواب نسې ورکولی. نو دوه ډوله پوښتنې دي yes no او WH questions. که چیرې یوه جمله په helping verb یا auxiliary verb باندې شروع سوی وي د هغه جواب موږ په yes no باندې ورکولی سو. helping verb لکه is، am، are، was، were، have، has، had، will، do، does، did. او همدارنګه که چیرې یو جمله په model auxiliary باندې شروع سوی و هغه هم موږ په yes no باندې جواب ورکولی سو، لکه would، may، should، would، can، could. مثلا is he a doctor؟ آیا دی یو ډاکټر دی؟ ګوره په is باندې شروع سوی دی نو پوهېږو په yes او no باندې جواب ورکولی سو. که ډاکټر دی خو yes، که نه دی no. were they in danger؟ آیا دوی په خطر کې وو؟ ګوره په were باندې شروع سوی دی نو پوهېږو په were چې شروع سوی په yes no یې جواب ورکولی سو. که په خطر کې دی yes، او که نه دی no. مثلا has she come to the party؟ آیا دی میلمستیا ته راغلی دی؟ که راغلی دی yes، که نه دی راغلی no. مثلا will you help me؟ آیا ته به زما سره کومک وکړې؟ که کومک کوې خو yes، که نه کوې no. did you do your homework؟ آیا تا خپل کورنی کار لیکلی دی؟ که دې لیکلی دی yes، که دې نه دی لیکلی no. مثلا can you drive؟ موټر چلولی سې؟ که چلولی سې yes، که نه سې چلولی no. مثلا may I play with you؟ آیا ستا سره بازي کولی سم؟ که پرېږده چې بازي وکړې خو وایه yes، که نه پرېږده خو no. نو موږ دلته دغه
auxiliary verbونه وینو د جملې په سر کې راغلی دی نو پوهیږو چې په یس او نو باندې جواب ورکولی سو. د نن درس مو همدومره و. که چیرې تاسې نوی زموږ چانل ته راغلي یاست او غواړئ په همدې ډول د انګلیسي ژبې ګرامر زده کړئ نو چانل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم درسره ووهئ. دا به د دې سبب وګرځېږي چې هر کله موږ نوی ویډیو اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي او همدارنګه د ویډیو لایک مو هیر نشي. ډېر زیات مننه چې تر دې دمه راسره واست. تر یو نوی درس مو په خدای پاک سپارم.